أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب الوضوء. باب ثابت دی په بیان کې د ادب او د اوداسه. په اوداسه کې چې کوم آداب دي د هغو باب دی. وهي د آداب د اوداسه چې دي ستة شپږ دي. الاول اول ادب د اوداسه چې دي ترکو پریښول دي الکلامی د خبرو سوال ادعیتی ما سوا د دعاو څخه التي هغه يدعى بها چې کومې دعاوې کیږي په هغه سره یا غوښتل کیږي په هغه سره عند الغسل په وخت کې د پریمنځلو کل عضو د هر اندام چې په وخت کې د اوداسه چې یو څوک اودس تازه کوي په دا وخت کې خبرې کول دا بې ادبي ده ما سوا د دعا اوسه لکه زموږ خلک چې اودس تازه کوي اوله پلا اشهد ان لا اله الا الله پر مخ وایي پر لاسو باندې اشهد ان محمد عبده و رسوله دا وایي دا رقم شیان پر لاسو ویل یا پر مخ ویل یا د سر پر مسح ویل یا د پښو پر پریوللو ویل د دغه څخه ما سوا یا نور دعاوې کول د دې څخه ما سوا نور خبرې کول دا د ادب خلاف کار دی یعنی دا بې ادبي ده. والثاني او دویم ادب د اوداسه چې دی المغمضه د خولې پریمنځل دی والاستنشاق د پزې پریمنځل دی بيده اليمنى پرسته لاس سره خوله او پزه دې ته اوبه ور اچول دا پرسته لاس سره دا چې دی دا ادب دی د اوداسه. والثالث او دریم ادب د اوداسه چې دی الامتخاط د پزې ټک وهل دی د پزې سنکل دی بيده اليسرى په چپه لاس سره ګوره پزې ته اوبه ور اچول په راسته لاس سره خولې ته اوبه ور اچول په راسته لاس سره او د پزې ټک وهل په چپه لاس سره دا ادب دی د اوداسه. والرابع او څلرم ادب د اوداسه چې دی ستر پټول دی العورت د عورت بعد الاستنجاء ورسته د استنجا فی بیت الخلاء په بیت الخلاء کې په ټټۍ په تشناب په لیټرین کې چې سړی ناست وي چې استنجا ووهل سوه دستي د خپل عورت پټول دا چې دی دا ادب دی د اوداسه یعنی دستی به سړی عورت پټوي چې عورت پټ کې دا ادب دی که نه کې پټ دا بې ادبي ده. والخامس او پنځم ادب د اوداسه چې دی ترکو پریښول دي استقبال د مخ ګرځول جهت القبلة و طرف ته د قبلې و ترکو پریښول دي استدبارها د شا ګرځول فی بیت الخلاء په بیت الخلاء په تشناب کې یا په ټټۍ کې یا په لیټرین کې فی البناء په کورو و په دا جوړو ځایو کې و صحرای که په صحرا کې که په صحرا کې سړی پر اودسمات باندې کښیني و قبلې ته مخ ګرځول یا و قبلې ته شا ګرځول دا بې ادبي ده. یا په کورو کې په دغه جوړو ځایو کې په ټټۍ کې ناستې مخ و قبلې ته ګرځول یا شا و قبلې ته ګرځول په حال کې د استنجا یا د اودسمات دا بې ادبي ده دا د ادب خلاف کار دی د اوداسه. والسادس او شپږم ادب د اوداسه چې دی ترکو پریښول دی استقبال د مخ ګرځول عین الشمس وټکۍ ته د لمر یعنی والمر ته مخامخ په استنجا کې مخ ګرځول دا بې ادبي ده. والقمر او وسپوږمۍ ته مخ ګرځول په استنجا کې دا بې ادبي ده. وترک الاستدبارها او پریښول د شا ګرځولو هما و دا دواړو ته والمر وسپوږمۍ ته شا ګرځول هم دا چې دی بې ادبي ده په حال کې د استنجا او د اودسمات فی البنیان هغه که په بناو کې وي یعنی په کورو وي په جوړو ځایو کې والبریتي که په صحرا کې وي دا فرق نه کوي که په صحرا کې وي هم به سړی ودې ته شا نه ورګرځي په اودسمات کې یا نه په مخ ورګرځي په اودسمات کې که په کورو کې وي هم به نه ورګرځوي. ګوره و قبلې ته مخ ګرځول یا شا ګرځول په حال کې د استنجا یا په حال کې د اودسمات او لمر ته مخ ګرځول یا شا ګرځول په حال کې د استنجا یا د اودسمات او سپوږمۍ ته مخ ګرځول یا شا ګرځول په حال کې د اودسمات یا د استنجا دا که په ټټۍ کې ناست وي دا که په صحرا کې دغه پر صحرا باندې ناست وي دا د ادب خلاف کار دی دا بې ادبي ده د اوداسه سره دا د اوداسه ادب نه دی. د اوداسه ادب دا دی چې ودې ته به نه په صحرا کې مخ ګرځي او نه به په کورو په دا ټټیانو کې مخ وشا ګرځي د دې څخه به ځان ساتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.